الله صلی الله علیه وسلم دوه ډول مجاهدین یاد کړي. یو مجاهد ته خیرا کړي، مجاهد ته خیرا کړي، او یو مجاهد ته دعا کړي. یو څوک د جهاد ته راوتلی دی، قتال کوي، کور یې پریښی، وطن یې پریښی، د مرګ صحنې ته یې ځان وړاندې کړی دی، خطر یې په غاړه اخیستی، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته خیرا کوي. او یو ډول مجاهد ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کوي. یو هغه څوک چې د جهاد په صف کې ده او د جهاد په آداب او د جهاد په مقاصدو خبر نه ده، جهاد یې د دنیایي ذریعې او د دنیایي وسیلې په حیث باندې د شهرت لپاره ګڼلی، د منصب د ترلاسه کولو لپاره یې ګڼلی. او بیا نو که د ده خوښه ورکې چلیدله دی خوشحاله، او که د ده خوښه ورکې نه چلیده نو دی بیا خفه ناراضه. بل ډول مجاهد بیا هغه دی چې د چا پام نه ور اوړي، ګردجن، لغوړن، ویښته یې ګډ وډ، غبار آلود، په خاورو باندې ککړ پکړ، که په پیره کې ولاړ وي په پیره کې، او که چیرې د صف د جهاد د لښکر په یوه څنډه کې درولی وي، په همغه څنډه کې وي، په همغه څه باندې چې دی مکلف شوی په همغه باندې قانع ده، خپله خوښه په چا نه تحمیلوي. دا نه وایي چې زه خامخا دغه کار کول غواړم بل نه غواړم. که اجازه وغواړي څوک اجازه نه ورکوي ورته، او که شفاعت وغواړي یا په شفاعت کې وړاندې شي څوک شفاعت نه قبلوي، دغه مجاهد ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کوي. ابو هريره رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل: تعس عبد الدینار وعبد الدرهم. خوار او ذلیل دي شي د دینار بنده او د درهم بنده. هغه څوک د خوار او ذلیل شي چې په دینار پسې روان ده او په درهم پسې روان ده او په جامع او په ټوکر پسې روان ده، حیثیت جوړولو پسې روان ده. وعبد الخمیصه، په جامو او په ټوکرو پسې. ان اعطي رضيه، که ورته ورکړی شي نو خوشاله، که د ده خوښه چلیده خوشاله، وان لم يعط تعس، او که چیرته ورنه کړی شي نو بیا دی غمجن خفی او سر یې ځوړند وي، ناراضه وي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دته خیرا کوي چې دی کمبخت وي، دی غمجن وي، دی ذلیل وي، خوار دی وي. او حتی دا خیرا ورته کوي چې که دغه انسان په پښه باندې اغزی هم لاړ شي، یو څوک دی ورته پیدا نشي چې در له پوندې اغزی وباسي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دونه ژوره خیرا ده ورته چې داسې څوک د لا دی پیدا نه کړي چې له پښې اغزی وباسي. معنا دا چې یوازې د پاتې شي، بې همدرد او بې څوکه د پاتې شي، ذلیل د پاتې شي، بې ملګري د پاتې شي. دا د پیغمبر خیرا دی ورته. ولې د خپله خوښه غواړي، که د ده په خوښه باندې خبره کېده او د ده مقصد دنیاوي پکې حاصلېده نو دی خوشحاله ده. که نه وایي چې نه زه بل څه نه کوم، بس زه په دغه فلاني کار باندې زه خوشحالېږم، که دا راته حاصل شو زه خوشحالېږم، که نه بیا زه غمجن یم، زه خفه یم، زه ناراضه یم. بل مجاهد بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم یادوي: طوبى لعبد، خوشحالي دی وي، نیکبختي دی وي، سعادت دی وي د هغه بنده لپاره. آخذ بعنان فرسه، چې د خپل اسب واګی اخیستی، یعنې په خپل اسب باندې سپوري جهاد ته وتلی فی سبیل الله، د الله په لاره کې، او ویښتان یې ګډ وډ وي، دونه وخت نه پیدا کوي چې ویښتان پاک کړي بیا یې ږمنځ کړي. د ږیرې ویښتان یې داسې ننوتلي یو بل پورې نښتي، جړ پړ شوي وي، وخت نه پیدا کوي چې په ځان اوبه تېرې کړي، ځان ته لږ توجه وکړي، او ږمنځ یې اشعث د ګډو وډو سره نښتو ویښتانو خاوند ته ویلی. مغبره قدماه، کې هم د الله په لاره کې په ګردونو باندې سپیرې سپیرې کالي سپیره، پایڅې سپیرې، پښې سپیرې. دی دومره وخت نه پیدا کوي د خپل ځان د نظافت او خپل ځان ته د بشري توجه لپاره هم دی یو څه وکړي. ان کان فی الحراسه کان فی الحراسه، که چا پیرې ته ودروي دا پیره مې صحیح نه وایي چې زه خو زه مدرب یم، زه د فلانۍ وسلې استاد یم، زه خو دا چې ته اوس ما پیرې ته درېږې، ښځه د پیرې سره یو بل څوک راوړی بېکارګۍ دلته پیرې ته ودرو، داسې نه وایي. نه وایي چې کوم ځای کې یې ودرو دی په همغه ځای کې ده. داسې انسان ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړې، نیکبختي دې وي د ده دپاره،
سعادت دی وي د لپاره، کامیابی دی وي د لپاره، خوشحالي دی وي د لپاره. توبه د جنت توبه ونه د په نصیب شي. ان کان فی الحراسه کان فی الحراسه، که په پیره کې ونه مغه پیره صحیح نه وای چې دا پیره د واسه چټي درېدل دي، زه باید لاړ شم جنگ وکوم، قتال وکوم، زه باید لوی ستر کارونه وکوم. نه، چې په هغه کم کار دی ګمارلی په هغه کار باندې دی خوشحاله. و ان کان فی الساقه کان فی الساق، او که د لښکر نه د دفاع په دویم خط کې دی ټاکل شوی، نه وای زه اول خط ته ځم او هلته مبارزه کوم، زه یو څوک د کافرانو راغواړم او مخامخ زه ورسره مخامخ کېږم، د تورې مخامخ جنګ ورسره کوم دوه په دوه. نه، چې په کوم ځای کې دی امیر ټاکلی دی په همغه ځای کې دی صبر کوي، همغه یې عبادت ګڼلی وي، همغه د خپل ځان لپاره مناسب ګڼلی. ان استأذن لم يؤذن له، دونه مهم هم نه وي، ځکه مهمو خلکو ته خلک اجازه ورکوي چې څوک لږ زره محترم وي، چې حیثیت خاوند وي، یو څه اهمیت په خپل صف کې په خپل ډله کې په خپل جبهه کې وي، نو کاغه له قومندان نه له مشر نه له ډلګۍ مشر نه له خپل امیر نه اجازه وغواړي، نو دغه خاطرداري کیږي. خو د بیچاره وي خاطرداري هم نه کیږي، که اجازه وغواړي څوک اجازه هم نه ورکوي ورته، یعنی داسې یو لپامه لوېدلې مجاهد په نظر ورته کتلی کیږي، ډېر مهم هم نه ګڼلی کیږي. دې انسان ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کوي. او که شفاعت کې وړاندې کړی شي، یو څوک وړاندې کوي ورته چې دغه په خاطر باندې صرف د ما مشکل راغی، دا څوک زه لا دی نه منم، اوس به د په خاطر تا منم، شفاعت هم نه قبلیږي، اجازه هم نه ورکولی کېږي. په خاورو باندې هم لړلی ده، که په پیره کې په مغه پیرې خوشحاله ده، که په یو بل ځای کې په مغه بل ځای باندې خوشحاله ده، بالفرض که په اشپزخانه کې په مغه اشپزۍ باندې خوشحاله ده، که د سنگر په جوړولو او کندلو باندې مکلف که په ماغې باندې خوشحاله ده، که د مجاهدینو په کالیو مینځلو باندې یا یو بل خدمت باندې د یو مریض او د زخمی په خدمت باندې مکلف که په عمله خوشحاله ده. د انسان ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کوي.